السلام علیکم د کلي مازدیګر ملګرو، نن را سره یو ځل بیا د کلي مازدیګر کې ډېر خوږ او ګران ملګری سبحان هجران موجود دی. د سبحان هجران سره سره کاظم علي هم موجود دی. نو سبحان هجران او کاظم علي دواړو ته موږ د کلي مازدیګر کې هرکلی وایو. د هجران صاحب ته دا خواست کوو چې د کلي مازدیګر ملګرو ته څو نوي خوندور او ښایسته شعرونه وړاندې کړي. هجران صاحب ولې نه یو څو شعرونه به ورته ووایم چې سپوږمۍ ستوري او لالونه را یوځای کړه. سپوږمۍ ستوري او لالونه را یوځای کړه، ځان ترې جوړ کړه څو ګلونه را یوځای کړه. ډېر ښه. او مصوره یو تصویر ترې راله جوړ کړه، مصوره یو تصویر ترې راله جوړ کړه، د جانان څو تصویرونه را یوځای کړه. ای خدایه د ټولو پښتنو، ای خدایه د ټولو پښتنو د یو بل سره یې زړونه را یوځای کړه. ډېر ښکلی، ډېر او ښکلی. مړه شعر لیکل څه دومره ګران خو نه وي، مړه شعر لیکل څه دومره ګران خو نه وي، د هجران په شان لفظونه را یوځای کړه. ډېر ښکلی. یو غزل به ورته بل ووایم چې دا مجبوري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی، دا مجبوري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی، دا غریبي خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. سیبه روژه کې او د اوړي تکه سره غرمه کې، سیبه روژه کې او د اوړي تکه سره غرمه کې، دا مزدوري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. ډېر ښکلی. یو ځل بیا. ډېره مننه. سیبه روژه کې او د اوړي تکه سره غرمه کې، دا مزدوري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. او سحر وختي دیرې نه پاسم او کار له وځم، سحر وختي دیرې نه پاسم او کار له وځم، مسافري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. او هلته چې کار وکړي کفیل څه بیا پیسې نه درکوي، هلته چې کار وکړي کفیل څه بیا پیسې نه درکوي، دا لیوني خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. او که مینېږي نو په کلي کې په چا مین شه، که مینېږي نو په کلي کې په چا مین شه، د ښار یاري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. او راته یې ویلې چې د ښکل کمه هجرانه راشه، راته یې ویلې چې د ښکل کمه هجرانه راشه، ستا شاعري خو سړی سم لیونی کوي قسم دی. ډېر ښکلی. ډېره مننه هجران صاحبو د وخت راکولو. د کلي مازدیګر ملګرو اجازه غواړو. د الله په امان.